بسم الله الرحيم حامدا ومصليا أما بعد. امام شافعي رحمه الله فرمایلی دی وی قرآن عظیم الشان کی یو داسې آیات مبارکه شته چې دغه آیات مبارکات د ظالم په زړه د غشي په شانته لګي او د مظلوم په زړه دغه آیات مبارکات د مرهم په شانته لګيږي. مطلب یعنی پټي. هغه آیات مبارکه کم یو دی نو هغه د سورۃ مریم آیات ته 64 نمبر وما کان ربک نسیا. الله فرمایي ستا رب هیرون کې نه دی. مطلب که ظالم ظلم وکي هغه سره به د ظلم حساب کوي او که په مظلوم ظلم وشي نو هغه مظلوم چا چې ورسره ظلم کوي دغه ظالم نه به د هغې بدله لي، یعنې مظلوم ته به چې کوم دی بدله میلاویږي. نو قرآن کې د 8مه سپاره کې الله تعالی سورۃ الزلزال کې فرمایي دي که چا د زرې هومره خیر کړی وي د هغې بدله به قیامت کې سیږي، او که د چا د شر په اندازې چې د ضرر کار کړی وي نو هغه به هم په آخرت کې وویني. نو زما عزتمند ورونو، په دنیا کې چې انسان زندگی تیری نو دی د هرې لحظې او سکند ته ګوري، ځکه چې د سره به د هرې لحظې سکند حساب کتاب به ورسره کیږي.